بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د نصر لړۍ شروع کړې ده، د نصر تاریخ مو شروع کړی دی او د نصر په تاریخ کې مو د نصر اولنی لیکوال ابو هاشم سروانی په حق خبرې اترې کړې وي چې نن به پکې د سلیمان ماکو او محمد علي البستی په حق خبرې کوو. که تاسو په دې چینل نوی نو زمونږ په چینل کې لاندې تاسو کتلی شئ نورې ویډیوګانې چې کمې موږ د نثر په هکله جوړې کړي دي. د نثر د معنی په لحاظ څونه اقسام دي، کم دي، او د نثر د هیئت په لحاظ کم اقسام دي. نن چې موږ د نثر په تاریخ کې په کومو شخصیاتو خبرې کوو هغه دي سلیمان ماکو او محمد علي البستی. نو راځئ چې د سلیمان ماکو د ژوند حالات او د هغه د کتاب په حقله مونږ څه واورو. د ابو هاشم سروانی نه پس چې د پښتو د زوړ نثر خبره کیږي نو د سلیمان ماکو نوم راځي. سلیمان ماکو د قندهار په ارغستان کې استوګن و. د ده د پلار نوم بارک خان و. ویلی شي چې ماکو قبیله اوس هم شته. د سلیمان ماکو که مونږ د شاعرۍ اړخ وګورو نو هغه د شعر علم نه لرلو، ولې په نثر کې خلیق کولو، او معلومیږي چې سلیمان ماکو یو ګرځنده انسان و، ځکه چې هغه د پښتونخوا په ګڼو علاقو ګرځېدلی دی او د خپل وخت د اولیاء او روحاني شخصیاتو سره ملاقاتونه کړي دي او د هغوی حال احوال په تذکر الاولیاء نومي کتاب کې قلمبند کړي دي. دا کتاب مونږ سره صرف 100 پاڼې دی. د سلیمان ماکو نه پس چې مونږ سره بیا بل کم شخصیت راځي د نثر په تاریخ کې چې مونږ څنګه وایو چې د نثر اولنی لیکوال چې کم دی نو هغه ابو هاشم سروانی دی. بیا هم چې دی نو په سلیمان ماکو باندې خبره وکړو هم په دې ویډیو کې. نو اوس د محمد علي البستی ژوند حالات ته وړاندې کیږو چې هغه څوک او څو کتابونه یې لیکلي وو، د هغه د کتاب څه نوم و. نو راځئ چې د محمد علي البستی د ژوند حالات ته وړاندې شو. د پښتو د نثر په تاریخ کې دریم نوم د محمد علي البستی راځي چې د پښتو یو مورخ و چې بس کې اوسېدو. د پلار نوم یې علي و. د ده د ژوند نور احوال معلوم نه دي. د پټې خزانې مؤلف لیکي چې محمد بن علي البستی د سوري خاندان د بادشاهانو حالات د یو تاریخ په شکل کې لیکلي وو. د ده د کتاب نامه وه تاریخ سوری، خو د بده مرغه دا کتاب اوس ورک دی او زموږ تر لاسو نه دی راغلی. یقینا ملګرو چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي، ځکه چې مونږ ویډیو لږه جوړو او معلومات چې څونه هم زموږ نه کیږي هغه په لږ ټیم کې تاسو ته ډیر بیانو. نو ستاسو به مننه وي چې زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ.